د اسلامي نهضت له پیل نه دا لړۍ شروع شوې. باطل خپل رنګ بدل کړی، کله په یو جامه کې، کله په بله جامه کې را څرګند شوی، کله تر یوه نامه لاندې او کله تر بل نامه لاندې، کله د کمونیزم تر نامه لاندې، کله د دیموکراسۍ تر نامه لاندې. خو د مبارزې ماهیت نه دی بدل شوی. د مبارزې نه ماهیت بدل شوی، نه یې شعارونه بدل شوي، نه یې لوري بدل شوي. ماهیت یې هماغه دی، فقط رنګ یې بدل شوی، فقط شکل یې بدل شوی، خبرې یې بدل شوی. نن د مبارزې یو نوی سنګر پرانیستل شوی. یوې خواته هغه دي چې په تیرو څلورو لسیزو کې په افغانستان حکومت کړ. ډلې او شخصیتونه د پردیو د مټو په زور یې حکومت کړ. هغوی د اقتدار په کرسۍ کښېنولي. د دوی د دې څلوېښت کلنې واکمنۍ نتایج دا و چې زموږ هېواد د پردیو په لاس اشغال شوی. د پردیو د خوښې نظام زموږ په ولس باندې تپل شوی. څلور لسیزې خونړۍ جګړه چې په ترڅ کې په یوې جګړې کې 1.5 میلیون افغانان ووژل شول او په دوم پړاو د دې جنګ کې تر 6 لکه زیات. هماغه جګړه شوروي اتحاد پیل کړه او ناټو ته په میراث پرېښودل. په هغه پړاو کې 6 لکه 1.5 میلیون افغانان ووژل شول او په دې اوسني پړاو کې 6 لکه، تر 6 لکه زیات. په هغه پړاو کې 6 میلیونه افغانان مهاجر شول او په دې کې تر 2 میلیونه زیات. دا اوس هم 6 میلیونه مهاجر لري. نن د افغانستان او د مخصوصا د پلازمینې کابل دردناک وضعیت داسې ده چې بیلګه یې په ټولې نړۍ کې نه مومي، نه په افریقا کې، نه په جنوبي امریکا کې، نه د نړۍ په بل ګوټ کې. د افغانستان په څېر دردناک حالت د نړۍ په سر هیڅ ځای کې نشو موندلی. حکومت د امنیت له تامین د ټول هیواد په ټول هیواد کې د امنیت تامین خو لرې لرې پرېږده، کابل کې او حتی د کابل په زړه کې د ارګ شاوخوا کې هم امنیت نشي تامینولی. واکمن په فساد کې تر ستوني غرق. نن کابل د ناامنیو له پلوه، د فقر، لوږې، بیکارۍ له پلوه، د بډای او نادار ترمنځ د ژور توپیر له پلوه یو مجلل اشرافي قصرونه او خواته په سلمترۍ کې داسې څوک چې په دې ژمي کې هم د پلونو لاندې پرېوځي. د ناپاکۍ له پلوه، د بدنظمۍ له پلوه، د ځمکې او هوا د ککړتیا له کبله، د برېښنا د کمښت له پلوه، د غلو، سوالګرو، وزګارو او معتادانو د شمېر له پلوه، د بېسوادۍ د کچې له پلوه، د ملي شتمنیو د تالان او لوټ له کبله، د رشوت، اختلاس او مالی فساد له پلوه، د هدفي ترورونو له پلوه او په ډېرو نورو مواردو کې په ټولې نړۍ کې سیال نه لري
څوک چې له بهره کابل ته راسي بیا پوهېږي چې دلته څه روان دي ورباندې شرمېږي سترګې ټیټې وړي کابل د نړۍ له هیڅ پلازمینې او پایتخت سره نشي مقایسه کېدلی حتی له ولایتونو سره نشي مقایسه کېدلی د ولایتونو له مراکزو سره نشي مقایسه کېدلی زموږ دا ګاونډي تاجکستان ازبکستان سره نشي مقایسه ترکمنستان سره نشي مقایسه کېدلی پېښور تر کابل ډېر وړاندې دی ډېرو به دا دواړه لیدلي